سوزان بله پاڼه واړوله. بل یاداشت 2 ونې وروسته لیکل شوی و. قدم شاه خوشحاله و. ویل چې په غره کې د لیوانو انګولا اورېدلې وه. لرې خوشې کړې کچرې به بیا ونه وینې. په لومړۍ ورځ مو څوک ونه لیدل، خو دوهم سهار مو د زنګولې اواز واورېد. قدم شاه په منډه د باندې ووت. له سیرلي سره راغی. د تک تور سیرلي سپینه ټنډه ښکلې ښکارېده. قدم شاه د سیرلي کباب ته خوشحاله و، خو ما ورته وویل چې حوصله وکړه، دا کوچنی سیرلی به لوی پسونه درته راولي. زنګوله مې ترې خلاصه کړه، تار مې ورپورې وتاړه. د سمځې په تیاره برخه کې مې پورته راوځړوله. د تار بله څوکه مې تر کتابونو راوړه. دې تار د خاورو رنګ درلود، تر ویښته نری و، له ځمکې سره نه ښکارېده. قدم شاه ته مې وکتل، سترګې یې رډې راختلې وې. ومې ویل د سیرلي خوله ور وتړه، لرې یې پټ کړه. سیرلي نارې کړې. قدم شاه خولې ته جورابه ور واغوسته، تر ښکرو یې ونیو، د باندې ووت. ښه شېبه تېره شوه، بېرته راغی، خو کېناستلو ته مې پرېنښود. ورته ومې ویل چې له چینې سره کېنه. شنې غټې پیلې مرۍ مې غاړې ته واچولې. دستګاه مې روښانه کړه. پوره یو په وخت مې غوږونه څک نیولي وو، خو د مرغانو له نریو نارو پرته مې بل څه وانه اورېدل. یو دم د دستګاه له واړه لاوډ سپیکره د ډبرو درغړېدو غږ راووت. بیا مې یو نری ورخطا اواز واورېد. ته څوک یې؟ دلته څه کوې؟ د دستګاه غږ مې تر پایه پورې تیز کړ. د قدم شاه ناره مې واورېده، د خدای بنده. بیا له لاوډ سپیکره د قدم شاه یوه لیونۍ بې معنا چیغه راووته، لولولولا. لاوډ سپیکر ته مې غوږ ورنږدې کړ. نري ورخطا غږ وویل، سیرلی مې ورک دی، تا نه دی لیدلی؟ قدم شاه د اوښ غوندې وغړمبېد. بیا یې وویل، پورته ور وخېژه، بغدادي پیر ته پټې معلومې دي. چوپه چوپتیا شوه. له لاوډ سپیکره یوازې د مرغانو غږ راووت. دستګاه مې بنده کړه. د غار خولې ته مې وکتل. لومړی یوه خړه خیرنه خولۍ راپورته شوه. بیا مې د یوه 9 کلن ماشوم چاودې سپېره مخ ولید. ماشوم د غار په خوله کې ودرېد، وارخطا ښکارېده. مخې ته د پرانیستي کتاب پاڼې مې سره وروستې. ومې خندل، راځه راځه، دنیایي کارونو ته زړه مه خوره، تور سیرلی به خدای پیدا کړي. د ماشوم سترګې رډې راوختې. په خواره خوله یې وویل، ته له کومه پوه شوې چې زما سیرلی ورک دی، هغه هم تور سیرلی؟ ومې خندل، که بغدادي پیر په غیب ونه پوهېدی نو نوم به یې بغدادي پیر نه و. ماشوم را نږدې شو، خو چاپ د لاسونو یې لا لړزېدل. ومې ویل، راځه بچی، دلته نږدې راته کښېنه. ماشوم په خاورو کې پلتۍ ووهله. سترګې مې پټې کړې، هېڅ مې هم نه ویل، خو شونډې مې خوځولې. بیا مې هماغسې په پټو سترګو څو ځله یوه خبره تکرار کړه، تور سیرلی سپینې تندی، تور سیرلی سپینې تندی، تور. یو دم مې ماشوم ته وکتل، سترګې یې رډې راختلې وې. د کتاب د ایښودلو په پلمه مې دستګاه روښانه کړه. بېرته مې سترګې پټې کړې. ومې ویل، تور سیرلی وینم دي، وینم دي، بې ځای زورونه مه وهه، له دې 2 تیږو د یوازې بغدادي پیر رایستلی شي. غلی شوم. بیا مې څو نامفهومه تورې تر خولې راووتل. وروسته مې په ټیټ غږ وویل، راشه راشه، بغدادي پیر دې غواړي، آفرین آفرین. یو دم مې تندی تریو کړ. نه، لاره مه کږوه. ومې خندل، آفرین، همدا نری لاره راواخله. ماشوم ته مې وکتل، سترګې له حیرانۍ ډکې وې. ومې خندل، مخ دې سم ونیسه، سیرلی پیدا شو، بس. د چینې چپ لاس ته 200-300 ګامه لرې په 2 تیږو کې بند و. ماشوم په بیړه ودرېد، تر لمنې مې ونیو. ومې خندل، کښېنه، زحمت مه باسه. تیږې مې لرې کړې. بغدادي پیر دومره کرامات لري چې سیرلی په خپلو پښو دلته راولي. وخت ووت، چیغې مې کړه، راشه نو، مه ناوخته کوه. ماشوم ته مې وکتل، ویر یې اخیستی و. ورته ومې ویل چې سترګې پټې کړه. غړۍ مې اوږده کړه. قدم شاه په احتیاط پورته راوخوت. سیرلی د غار په خوله کې پرېښود. په خپله بیرته لاندې کښته شو. سیرلی ماشوم ته ورغی. د هغه پر غوږ یې خپلې تودې شونډې ولګولې. ماشوم په بیړه ور وکتل، چیغه یې کړه، یوې خوا ته ړنګ شو. ورغلم. بې سده ماشوم مې له خاورو راپورته کړ. دستګاه ته مې خوله ور ټیټه کړه. له قدم شاه مې د چینې سړې اوبه راوغوښتې. د ماشوم غاړې ته مې لاس ور وړ. غاړه یې توده وه. نری رګ پورته پورته غورځېده. د قدم شاه غږ مې واورېد. دومره کراماتو ته هم ضرورت نه و چې سیرلی په خپلو پښو راولي. قدم شاه مې بیرته لاندې ولېږه. د ماشوم پر مخ مې سړې اوبه واچولې. سترګې یې رڼې کړې. د سیرلي په لیدو یې رنګ بیرته ځای ته راغی. ولاړ شو. سیرلی یې تر ښکرو ونیو. تر یو څه ځای زانګې وانګې ته. وروسته یې پښې په ځمکه سمې لګېدې. قدم شاه راغی. ومې ویل، څه فکر کوې، کوچیان به راشي؟ په خندا یې راته وویل چې دومره کرامات بې څه نه دي، راځي راځي، ضرور راځي.
خبره یې سمه وه. ماسپښین مخته د چینې سړې اوبه وراچولې چې په ونو کې مې 3 کسان ولیدل. په بیړه پورته وختم. قدم شاه د چایو پیاله خولې ته نیولې وه. ورته ومې ویل چې کوچیان دې ژر یې مه راپرېږده. دستګاه ته نږدې په خبرو راوله. پیالې او غرمني پاتې دوښې مې راواخیستل. د غار تیارې برخې ته لاړم. پاکې سپینې جامې مې واغوستې. بیرته خپل ځای ته راغلم. چلتار مې پر سر کړ. دستګاه مې روښانه کړه. له لاوډ سپیکره د کوچیانو له غوسې ډکې نارې راتلې. ویلې چې ټګان یاست، پر ماشوم مو څه کړي؟ زبون یې وهل شوی و. بیا مې د ماشوم نری غږ واورېد. قسمونه یې خوړل. ویلې چې بابکه په قرآن که دروغ درته وایم، سیرلی په خپلو پښو راغی. خبره نوره هم جنجالي شوه. کوچیان پورته راختل، خو قدم شاه زارۍ ورته کولې. ویلې چې لنډ وخت صبر وکړئ، بغدادي پیر لمونځ کوي. په بیړه مې د پوزیو جاینماز هوار کړ. له لاوډ سپیکره ډټ کوچنی غږ راووت. ای ټګانو، له کومه راغلي یاست؟ قدم شاه په خواره خوله وویل د خدای روی ومنئ. ما په هر نوم یاد کړئ، خو قربانې شم بغدادي پیر ته څه مه وایاست، لوګی به مو کړي. له لاوډ سپیکره د شارټي غوندې غږ راووت. د کوچیانو خندا وه. قدم شاه وویل که زما منئ د چینې په دې پاکو اوبو اودسونه وکئ. خدای یاد کوي، تر هغو به پیر صاحب هم خپل عبادت خلاص کړي. یو ډټ کوچنی غږ راغی. حاجي ناټکه، دې ټګ خدای که بده خبره کړې وي، راځئ له دې ټګانو سره به وروسته جوړېږو. تر ډېره مې یوازې د اوبو چړپه اورېده. بیا هغه هم غلی شوه. ښه ساعت ووت. وروسته د یوه کوچي غږ راغی. میرګولیه، لږ در وڅکېږه. دوهم کوچي وویل خپل څادر ولې نه هواروې؟ ساده کېږمه، دا نوی څادر به څنګه سپیرو خاورو ته ورکوم؟ تر ډېره چوپه چوپتیا وه. بیا مې یو غږ واورېد. یاره حاجي ناټکه، لعنت په شیطان، لمانځه ته یې پرې نه ښودم. په 10 رکعتونو کې مې خپله ناروغه اوښه سترګو ته ولاړه وه. حاجي ناټک په خوابدي غږ وویل ته د اوښې غم نیولی، خو زه خپلې شامتورې لورکۍ ته فکر وړی یم، غونډل چیچلې. قدم شاه په خبره کې ورولید. بغدادي پیر ته ووایست د مارانو او غونډلانو دم پرې وچ دی. د میرګل له غوسې ډک غږ مې واورېد. حاجي ناټکه، درځه چې دا ټګ ووینو. د پوزیو جاینماز مې سم کړ. قبلې ته ودرېدم. شیبه وروسته تیاره را باندې راغله. وپوهېدم چې 3 تنه د سمڅې خولې ته راورسېدل. یو دم یې ډټ خندا یې واورېد. و کوچني غږ وویل پیر صاحب خو له خپلې کاپ خبر نه دی، پرتوګ یې په چپه خوا اغوستی، نو ورک سیرلی به څنګه په خپلو پښو راولي؟ زړه مې خولې ته راغی. رکو ته ټیټ شوم. پایڅو ته مې وکتل. له نریو ببرو تارونو ډک درزونه نیغ ولاړ ول. شیبه وروسته مې سلام وګرځاوه. پرته له دې چې راغلو کسانو ته وګورم، په مسکا مې وویل څوک به د خدای په عبادت کې دومره غرق وي چې خپلو جامو ته به یې پام نه وي. خو میرګل به بیا په لمانځه کې د خپلې ناروغې اوښې فکرونه وهي. کوچانو ته مې وکتل. سترګې یې رډې راختلې وې. بله خبره مې وکړه، پر چا باندې به بیا تر لمانځه خپل نوی څادر ګران وي. ماشوم په خوند وویل بابکه، زما خبره مو نه منله، وګوره پیرګل ستاسو په نومونو پوهېږي، پټې ور معلومې دي. ومې ویل راځئ نږدې راشئ. 3 واړه مخامخ غلي راته کېناستل. ومې ویل حاجي ناټکه، خوا مه بدوه، شامتوره لورکۍ به دې خدای جوړه کړي. دواړو یو بل ته وکتل. بیرته یې سرونه وځړېدل. یوازې ماشوم له ځلا ډکې نیغې سترګې راته نیولې وې. ومې خندل. سیرلی دې څنګه دی؟ ماشوم په خوند وویل ښه دی، د پخوا غوندې ټوپونه وهي. سترګې مې پټې کړې. یو دم موسک شوم. ماشوم ته مې وکتل. ومې ویل خو ستا سیرلي یوه زنګوله هم لرله. د ماشوم د سترګو ځلا لا پسې ډېره شوه. هو، هغه زنګوله مې بابک له بازاره راته راوړې وه. له سیرلي سره یې عجب خوند کاوه، خو اوس ورکه ده. ومې ویل ورکه؟ یو دم یې وخندل. بغدادي پیر ته د ورکې خبره مه کوه. سترګې مې پټې کړې. څو ځله په یوه او بله خوا وزنګېدم. ورو مې وویل ړانده ړانده چیرې یې؟ غلی شوم. څېره مې داسې ونیوله لکه د کوم چا جواب ته چې ماتلی یم. یو دم یې خپل تندی ګونځې کړ. ومې ویل وړنده که دا وخت نو د غزني د زیارتونو دی هله د تور سیرلي زنګوله د سترګو په رپ کې راورسوه. کوچانو ته مې وکتل. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. ماشوم په وېرېدلي غږ وویل له چا سره دې خبرې کولې؟ ومې خندل. ړوند پیری و، د زیارتونو ډېر شوقي دی. ویل چې په غزني کې یم. ټولو یو بل ته وکتل. تار مې کش کړ. کړنګ شو. د غار په تیاره برخه کې زنګوله رالوېدلې وه. ومې خندل. اوس یې هم ناوخته کړ. خیر، د ړندکي یوه سترګه کار نه کوي. په دې غره او دومره ډبرو کې د وړې زنګولې پیدا کول سخته خبره ده.
د غار تیارې برخ ته ورغلم. لومړی مې خپل پرتوګ سم کړ، بیا مې زنګوله راپورته کړه، بیرته راغلم. د کوچانو په مخونو کې ټکه وینه نه وه پاتې. زنګوله مې وکړنجوله. ماشوم په پیډه راوکتل، سترګې یې وځلېدې. زنګوله یې زما له ګوتو وایسته، په خوند یې وویل دا یې چیرې پیدا کړه؟ ومې خندل، په هماغو تیږو کې چې سیرلی بند و. میرګل یودم چیغه کړه، وغړمبېد، له خولې یې لاړې باز شوې، ځان یې له ځمکې وویشت. حاجي ناټک یې پر پښو ورپرېوت، ما یې لاسونه کلک ونیول. حاجي ناټک وویل پیریان لري. یو ځل یې د ملا په واز کې راپرېیست، بیا په اتڼ کې مستي واخیست، رمباړې یې کړې. میرګل یوه شېبه پورته پورته غورځېده، بیا کرار پرېوت. بیرته خپل ځای ته راغلم، ورو مې کتل. حاجي ناټک په خپل نوي څادر د میرګل له خولې راوتلي ځګونه پاکول. وخت ووت، میرګل کېناست، خو لا یې هم خړو خاورو ته وچې سترګې نیولې وې. یودم راوښوید، زما پر پښو یې خپلې تودې شونډې کېښودې، د زړه له اخلاصه یې وژړل. حاجي ناټک تر مټ ونیو، خو ما اشاره ورته وکړه چې په خپل حال یې پرېږده. میرګل ژړل، پښې مې د هغه په اوښکو او لاړو لندې شوې. وروسته یې په ژړا کې وویل بغدادي پیره قربان دې شم، خاورې میرګل وبخه. ومې خندل، په ولو کې مې څو ځله وټپاوه. ومې ویل بخلی مې، خو میرګل زما له پښو نه پورته کېده. ومې ویل پورته شه، ومې بخلې. میرګل له هماغسې زما پر پښو خپل مخ ایښی و. وخت ووت، ژړا یې په سلګیو بدله شوه. بیا یې په غریو کې وویل خدای مې دې ګونګای کړي، ستا مبارکه مې په بد نوم یاده کړه. تر ولیو مې ونیو، په زوره مې کېناوه. ومې ویل ته نه یې ملامت، حالات خراب دي، اوس هر څوک د بزرګي دعوا کوي. حاجي ناټک ته مې وویل چې په غاړه کې پروت ولول پټکای ور وتړي. دوی یوه شېبه ناست ول، بیا یې اجازه وغوښته. د غار تر خولې پورې مخونه نه راناړول، پر شا تلل. په میرګل پسې مې ناره ونیوله، اوښه به دې خدای جوړه کړي. یوه شېبه کېناستم، بیا لاندې کې خط شوم. قدم شاه خندل، پر رڼو اوبو کې مې پښې ننیستې، لاس مې پرې تېر کړ. د میرګل وچ شوې لاړې سریښناکه وې. د قدم شاه له جذبې ډک غږ مې واورېد، اوس نو بازار تود بوله. ورو مې کتل، وړې سترګې یې ځلېدلې. تر څنګ مې کېناست، ناڅاپه یې اوبو ته خپلې غبرګې پښې ور واچولې. اوبه د چینې ژۍ ته راوختې، په بیړه ودرېدم. قدم شاه وخندل، مبارکه خو دې لنده نه شوه؟ یودم یې په غږ کې بدلون راغی، خو وروستۍ خبره دې اټکلي وه، اوښه به څنګه جوړه شي؟ ومې خندل، کله کله اټکلي خبره هم سمه راوځي. سم یې ویل. بل سهار وخته یوه ډډه غږ له خوبه راویښ کړم. ورمېږې کوږ کړ، د قدم شاه تشه بړستنه پرته وه. د باندې ووتم. میرګل او یو چاغ سپین پسه له چینې سره ولاړ ول. ورغلم، کوچی مې پر لاسونو را پرېوت. بیا یې سر پورته کړ، سترګې له اوښکو ډکې وې. په خوند یې وویل یا بغدادي پیره، دوا دې کار وکه. اوښې له 4 ورځو وروسته ځوځو خوړل. د قدم شاه غږ مې واورېد، د بغدادي پیر دوا بیرته نه راګرځي. شاته مې وکتل، د قدم شاه غېږ له وچو لرګیو ډکه وه. کوچي یو دم چیغه کړه، خاورې میرګله، خدای دې مرګ درکړي چې ته یې پیر صاحبان به څنګه لرګي راوړي؟ ورغی، له قدم شاه په زوره لرګي ور واخیستل، پورته وخوت. خو په بیړه یې مخې ته ودرېدم. پوهېدم چې دا کوچی زما توشک ته نږدې له پرتې خلاصې کتابچې او انګریزي یاداشتونو څه نشي بوت کولی. خو په خپله د قلم او کتابچې لیدل د بغدادي پیر رنګ بدولی شوی. قدم شاه ته مې اشاره وکړه، خو کوچي قسمونه خوړل، ویلې چې لرګي به د غار خولې ته رسوي. آخر مې مجبوره کړ، دواړه بیرته چینې ته را وګرځېدو. پسه ته مې وکتل، ډېر وخت مو داس چاغ غرونه نه وو خوړلي. د میرګل غږ مې واورېد، پسه چېرته ودروم؟ ومې ویل لږ هاخوا یې حلال کړه. ټیټې غونډۍ ته وختم، هوا ښکلې وه، نري باد د ونو پر پاڼو لاس تېراوه. کله کله به د یو مرغه ناره راغله. بیرته لاندې کښته شوم. پسه له پوسته شوی و، پر ګېډې د وازګو نرۍ پرده پرته وه. 2 ورنونه بس ول، خو میرګل نه منله، ویلې چې سلامت پسه یې نظر منلی و. په سخته مې قانع کړ، ور یاده مې کړه چې موږ 2 نفره یو، ګرمي ده، نوره غوښه خرابېږي. کوچي زړه نازړه پاتې غوښه په څادر کې وتړله. د تګ په وخت یې وویل چې ساعت وروسته به حاجي ناټک، د هغه لور او څو نور سپین ږیري را ورسېږي. پورته وختم، د غره د خزندو په اړه مولا په پېښور کې فکر کړی و. د دواو له کڅوړې مې یو بوتل را ویست، کوچنی جام مې له اوبو ډک کړ، 3 سرپوښه دوا مې پکې واچوله. د باندې وتم، قدم شاه د پسه سلامت ورون اور ته نیولی و. ساعت وروسته ډله کوچیان راغلل. یوه ځوان یوه وړه نجلۍ په شا کړې وه.
د نجلۍ له درده ډکو چیغو د دستګاه کراماتو ته پرې نښودم. ټول پورته راوختل. وار نه کېده. ښی لاس مې د مچولو لپاره تر ډېره پورته نیولی و. بیا مې نجلۍ ته وکتل. په څپولو ویښتو کې یې وچ واښه بند ول. غټې تورې سترګې له اوښکو ډکې وې. کله کله به یې له درده چیغه کړه. حاجي ناټک وویل: قربان شم، زحمت مو نه درکاوه، خو شامه توره. په خبره کې یې ورولوېدم. په خندا مې وویل: غم مه کوه، خدای ته یې وسپاره، بغدادي پیر ته یې وسپاره. حاجي ناټک د نجلۍ خیرن لستوڼی ور پورته کړ. د شامه تورې مټ تک شین و. د نجلۍ پر تندي مې لاس کېښود. سره تبه یې وه. جام یې راواخیست. ومې ویل: میرګل خبر کړم چې شامه توره دلته راولئ. سخته وه، وخت لنډ و. خو بیا مې هم ړندکی پیری کوی قاف ته ولېږه. الهي لږ مخکې د شفا دا اوبه راورسولې. جام یې د نجلۍ وچو شونډو ته ورنږدې کړ. یو غړپ اوبه یې تېرې کړې. کوچانو ته مې وکتل. ټولو وچ سترګې راته نیولې وې. نجلۍ مې پر پوزې پرې ایستله. دا دوا له برېټانیې راغلې وه. اصله وه. پوهېدم چې تاثیر کوي، خو وخت یې غوښت. ټول غلي ول. یوازې نجلۍ له درده ډکې نارې وهلې. حاجي ناټک را وښویېد. مخ ته یې یوه غوټه راته کېښوده. په خواره خوله یې وویل: قربان دې شم، پوهېږم چې ته د هېڅ چې کمی نه لرې. څه چې وغواړې د سترګو په رپ کې درته رارسېږي. خو لږ ګستاخي مې وکړه. خالي لاس راتګ ښه نه راته ښکارېده. جنغوزي مې درته راوړل. حاجي ناټک بېرته 2 ګامه شاته وښویېد. یوه کوچې ته مې پام شو. پر خړو خاورو هوار پوزي ته یې کتل. ومې ویل: حاجي ناټکه، کور دې ودان چې د خدای دوستانو ته په درنه سترګه ګورې. ته سم وایې. ما ته هېڅ هم کم نه دي. دا تېر ماخوستن لا کړپاله خوب راویښ کړم. ړندکی و. په سمڅه کې یې غالۍ هواروله. ورهاخوا د سرو زرو په لوښو کې رنګارنګ تازه مېوې ایښې وې. ړندکي راته وویل چې قربان دې شم، د دنیا ټول خوندونه دې په واک کې دي، خو ته وچ شونډې په خړو خاورو کې پروت یې. نه مې لورېږې. خیر دی، دا غالۍ او لږه میوه ومنه. خو ما سپک کړ. ورته ومې ویل چې نه نه نه، زه خو دې نه یم پېژندلی. کلونه کلونه مې مرید یې. په دې نه پوهېږې چې بغدادي پیر په دنیایي له و لهب پسې نه ګرځي؟ هله دا دنیایي مرداریانې دې تر ټولې که. غلی شوم. کوچانو وچ سترګې راته نیولې وې. سر مې څو ځله وخوځاوه. ومې ویل: های های، ځواني وه. نه پوهېدم. په بغداد کې مې د سرو زرو کور درلود. په حساب 100 مزدوران راته ګرځېدل. باغ 40 ښکلې مینځې، تر حده وتلې ځمکې، سره او سپین، د هېڅ شي کمی نه و. ټوله ورځ به مې په ښکار او مزو تېروله. خو یوه شپه مې خپل نیکه شیخ نوراني آغا په خوب ولید. د سمندر د اوبو پر سر ولاړ و. تکه سپینه رڼا ترې بادېدله. ډله سمندري ښاپېرۍ د حجاب په ثوابونو پوهولې. ورغلم، خو نیکه مخ رانه واړاوه. هماغه خواته یې ودرېدم. بیا یې هم راته ونه کتل. ورته ومې ویل چې زه یم ستا لمسی. خو نیکه په خپل مبارکو لاسونو پورې وهلم. تر لمنې مې ونیو. لاس مې ور واخیست. ومې ژړل. نیکه په خوشکه راته ویل چې د پیرانو رنګ دې باد کړ. د دنیا له و لهب د خدای له عبادته ایستلی. راویښ شوم. لاسونه مې سوځېدلی و. بس په هماغه سهار مې خپل د سرو زرو کور، باغ، ځمکې، هر څه په غریبانو وویشل. غلی شوم. کوچان سونګېدل. پزې پورته کشولې. ومې ویل: د دنیا له و لهب مې پرېښودل. اوس دنیا د مردارو اوبو غوندې راته ایسي. پایڅې ترې ټولوم. که نه د قارون د ورک شوې خزانې ځای هم را معلوم دی، خو نه ارزي. کوم خوند چې په عبادت کې دی، بل څه یې نه لري. غلی شوم. کوچانو اوښکې تویولې. ښه شېبه ووته. د حاجي ناټک غریب نیولی غږ مې واورېد. بازه، د بغدادي پیر مبارک خبر دې واورېدې؟ تا ته وایي. یو له عمره پوخ سړی وسونګېد. په ژړا کې یې وویل: توبه مې ده. ومې ویل: باز څه کړي؟ حاجي ناټک پر خپله پزه د څادر پیڅکه تېره کړه. پیرګله قربان دې شم، باز جایي کلیوال دی. څو ورځې مخکې یې د تناره د جوړولو لپاره پخه خاوره وړه. د سرې غونډۍ خاوره کلکه ده. له کلنګ سره یوه ژېړه روپۍ را تڼېدلې وه. باز وایي چې د زرو ده. نن هماغه ځای ته بیا ور روان و، خو کلنګ مې په کېږدۍ کې ترې کېښود. ورته ومې ویل چې راځه، نوی پیر پیدا شوی، پټې ور معلومې دي. حاجي ناټک غلی شو. باز ته یې وکتل. ویې ویل: هله، پیرګل ته هغه روپۍ ور ښکاره که. باز د خپلې زړې خیرنې شکېدلې صدرۍ په جیب کې ګوتې ننایستې. یوه ځلانده ژېړه سکه یې راته ونیوله. په زړه کې مې خوشحالي منډه واخیسته، خو ځان مې کابو کړ. د سرو زرو سکې ته مې په ځیر ځیر وکتل. یو دم مې ټنډه تور وکړه. ومې ویل: خپل منځونه مه خرابوئ، ورته وګورئ. د مسو په دې روپۍ د لوڅ لپړ سړي شکل کیندل شوی دی. بوت دی، ګناه لري. سکه مې د غار خولې ته ور وغورځوله. زړه مې ولړزېد.
سکه هماغسې پر غړېدو ورغړېدو له غاره ووته. سترګې مې پټې کړې ومې ویل بازه ځان مه ستړی کوه، همدا ګړی په هغه ځای کې ولاړم چې تا دا روپۍ پیدا کړې وه. کاشکې د بغدادي پیر کرامات تر معلوم وای. تر ځمکې یو ګز لاندې خاورې هم وینم، له غاړ تور مار پرته هېڅ هم نشته. د باز غږ مې واورېد. قربان شم خدا لومړی ځل نه دی، یو ځل پخوا مې هم غلی شو، خبره یې بشپړه نه کړه. ومې خندل. پوهېږم چې څه دې پیدا کړې ول، خو زه درته وایم که نه ته یې پخپله وایې. باز په خواره خوله وویل د ډبرې کوچني بوتان یو نه و دوه نه ول، سمه لویه سمڅه ترې ډکه وه، له ماتېدو وتلي ول. د سمڅې خوله مې بیرته پټه کړه. ومې ویل پوهېدم چې څه وایې، خو د شیطان له ځالو لرې ګرځه. پوهېږې په هماغه ځای کې یو وخت پیریانو ژوند کاوه، کافر ول، بوتانو ته به یې سجدې لګولې. کافر پیریان له زړونو ډېر سخت دي، ځان او اولادونه دې ترې ساته. باز په وارخطایي وویل توبه مې ده، خو هغه ژېړه روپۍ به څنګه شي؟ هغه خو مې هم په خبره کې ورولوېدم. غم مه کوه، ړندکي پیري ته به ووایم روپۍ به بیرته په هماغه ځای کې کېږدي چې تا ترې رااخیستې وه. د باز رنګ بیرته خپل ځای ته راغی. ناڅاپه له لاوډ سپیکره د قدم شاه ټوخی راووت. لنګي مې ولړزېدل. نو دومره لویه غلطي، د دستګاه سویچ مې څنګه هېرېده؟ یو دم مې تندی ترېو کړ. په زوره مې وویل مه کوئ، دا ځای د ساتیري نه دی، له کتابونو لرې ګرځئ. لاس مې ور وغځاوه. د کتابونو د ټولولو پر وخت مې د دستګاه سویچ وواهه. کوچیانو ته مې وکتل. رډې سترګې راته نیولې وې. ومې خندل. د کوچنیانو له شوخي مو دې خدای وساتي، نه کرارېږي. کوچیان یو بل ته وکتل. اجنټک وویل قربان شم دلته خو یوازې شامه توره پرته ده، هغه هم په خبره کې ور ولوېدم. مه پسې ګرځئ، پټې بلاوې د خدای پټې لري. د کوچیانو سترګې رډې راختلې وې. ومې خندل. بغدادي پیر خو یوازې په انسانانو کې مریدان نه لري، ګڼ پیریان هم پرې راټول دي. همدا اوس دلته دوه کوچني پیریان له خپل ناروغې انا سره راغلي، ښه ده چې نه یې وینئ. خړو خاورو ته مې وکتل. ومې ویل ادې ما خو درته ویل چې د بغدادي پیر دم بې تاثیره نه دی، اوس دې رنګ تازه راته ښکاري. د سترګو له کونجه مې کوچیانو ته وکتل. وارخطا ول. ومې ویل همدلته یوه ناروغه زړه پیرۍ پرته ده. ګر شو. له حاجي ناټکه پرته ټولو کوچیانو د سمڅې خولې ته منډه واخیسته. ومې خندل. راځئ راځئ، زړونه مو غټ مونیسئ، مه ویرېږئ، پیریان کار نه در باندې لري. یو یو بیرته راغلل، خو دا ځل لرې کېناستل. ټولو هغو خړو خاورو ته کتل چې خیالي پیرۍ ورباندې پرته وه. د حاجي ناټک غږ مې واورېد. قربان شم ګستاخي کېږي، خو ټوخی د غټ سړي و. ومې خندل. پیریان ډاډ غږ لري، دا خو یې لا یو ماشوم وټوخېد، که غټ پیری ټوخېدلی وای زړه دې له بیخه راووت. غلی شوم. ومې ویل دا ناروغه زړه پیرۍ درته راوغږوم؟ له حاجي ناټکه پرته ټولو چیغې کړې نه خدای ته وګوره، زړونه به مو وچ وي. د ښي لاس خلاصې ګوتې مې تر خاورو یوه لویشت پورته ونیولې. یوه شېبه غلی وم، بیا مې یو دم وخندل. ادې اوس ښه یې، تندی دې سوړ دی، تبه دې پرې شوې ده. یوه شېبه غلی وم، بیا مې وویل هو ادې سم وایې، ورځئ، خو هېر نه شي تاویز ته به اوس سپینې جامې ور اغوندې. د غار خولې ته مې وکتل. ناره مې کړه و ماشومانو راشئ، انا مو تر لاس ونیسئ چې ونه لوېږي. په لاره کې ناست کوچیان د غار دیوال ته ور وښویېدل. شمه تورو ته مې وکتل. دوا کار کړی و. سترګې یې پټې وې. سوکه سوکه منظمه ساه یې اخیسته. د حاجي ناټک را پام شو. نجلۍ ته یې وکتل. خړې شونډې یې خندنۍ شوې. په خوند یې وویل قربان شم، پوهېدم چې دم او دوا دې بې څه نه ده. نورو کوچیانو ته مې وکتل. لا هم د غار له دیوال سره ناست ول. ومې ویل مه ویرېږئ، پیریان ووتل. ټول تر شامه تور را وګرځېدل. یوه شېبه یې پرتې نجلۍ ته وکتل. بیا یو دم زما پر لاسونو را پرېوتل. وار نه کېده. هر یوه هڅه کوله چې زما تر لاسونو خپلې شونډې را ورسوي. د حاجي ناټک وارخطا غږ مې واورېد. شامه توره مو ژوبله کړه. ور ومې کتل. زما پر لاسونو د یو پراته بوډا لوڅه سپېره پښه د نجلۍ پر ټټر پرته وه. ټول مې شاته کړل. شامه تور ته مې وکتل. پر نو سترګو کې ویره پرته وه. نجلۍ مې ورو را پورته کړه. ومې ویل څنګه یې لورې؟ نجلۍ په حیرانۍ راته کتل. حاجي ناټک په خوند وویل ښه ده، ورته وګورئ، دردونه یې غلي شوي دي، چیغې نه وهي. کوچیان بیا زما د لاسونو د ښکلولو لپاره را مخکې شول، خو زما تریو تندې بېرته په خپلو ځایونو کېنول. نجلۍ په مړاوي غږ وویل بابکه وږې یم، کورتو ته مې زړه کېږي. حاجي ناټک خپله لور په غېږ کې ونیوله. په خوند یې وویل چې ته خدای راښه کړې، د کورتو غم مه کوه، پیرګل ته کورت څه دي؟ ما ته یې وکتل. په سترګو کې یې خوشحالي پرته وه. په خواره خوله یې وویل
قربان شم شامتور دا 2 ورځې خدای که په هیڅ شي څکه کړې وي اوس یې کورت ته زړه شوی ړندکی پیر ته به نکی ورناري کورت همدا غړی می یو کورت په 100 روپۍ هم اخیست خدا سپیره غر او کورت ډیر سره لري ول د شامتور پر سر می لاس تیر کړ او می ویل لوري ته ناروغه یې کورت تاوان درته لري اوس به غوخه درته راوغواړم زما خدمتګار سلامت ورون پوخ کړای دی د نجلۍ تندي نری ګونځي پیدا کړې نه غوخه می بده ایسی حاج ناټک په غوسه ویل ګستاخی مکوه همدې پیرګل له مرګ راوګرځولې هله ژرې لاس ورمچوکه و می خندل خیر دای ماشومان دي تر اوسه لا په مقدساتو نه پوهیږي کوچانو ته می وکتل پوهیدم چې د مقدساتو د ټکی ایمانه نه داخسته خو یو لغات خو په معلومیدم د وبو پتاک می وغوخت یو کوچی له ملار اخلاص کړ د جام پات یو بمی پکوا چولې حاج ناټک ته می وویل دا شفافخ شو به اسانه نه دی پیدا شوی لکه قاف راغلی نجلۍ ته 3 وخت ورکوه سهار غرمه بیګه د حاج ناټک سترګې له وښکوډه کې شوې دوړ لاسونه یې راوغځول پتاک یې څو ځله ښکال کړ په ډېر احتیاط یې په څادر کې وتاړه یو ځوان وویل یا پیره تر تا لوګای شم مورکۍ مې څه نه ویني رای ولم نور کوچان هم په خبرو راغلل د یو میګو شیدې نه کولې د بل پر لپسې لونې زیږېدلې د بل اولاد نه کېده د یو پر رامه لیوا مختو بس ټول مرسته وخته سر مې ورته خوځاوه ټول خوشاله د باندې ووتل د سمڅې په خوله کې ودرېدم کوچان تر چینې تیر ول شامتوره په خپلو پښوتله زمکې ته مې وکتل زړه مې خولې ته راغی د زرو سکه نه وه قدم شا مې راوغوښت تیږې مې واړولې سکه پیدا نه شوه قدم شا مې لاندې ولېږه ښه شېبه وروسته بېرته راغی په لاس کې نیولې ژېړې سکې ته یې کتل ویې ویل سوچه سره زر دي سکه مې راواخیسته بلې خوا ته یې د پخواني یونان په سبک جوړه شوې ودانۍ کیندل شوې وه ومې ویل مجبور یو باز به یو ځل بیا راغواړو قدم شاه په حیرانۍ راته وکتل ومې ویل باز ویل چې د بوتانو ډکه سمڅه یې موندلې ده پوهېږې پلار مې د لندن په ملي موزیم کې کار کاوه هغه وخت ماشوم وم کله کله به یې موزیم ته ورسره بیولم د نایاب او تاریخي اثارو په اړه به یې اوږدې خبرې راته کولې په مکتب او پوهنتون کې مې هم تر ټولو ډېر نمرې په تاریخ کې وړې دا ډول ځایونه بې څه نه دي قدم شاه وټوخل یو دم یې وویل وهمقه له لاوډ سپیکره لرې کښېنه یوه ټوخي دې نږدې غرق کړی وم غرمه مو په 2 نفرو د پسه سلامت ورون وخوړ ماسپښین د نږدې غره سر ته وختو شاوخوا مې وکتل په شنو ونو کې سره غونډۍ نه ښکارېده پر یوې ړنګې شوې ونې کښېناستو قدم شاه ته مې وکتل ومې ویل سبا ته به ډېر مېلمانه ولرو قدم شاه په حیرانۍ راته کتل ومې خندل کوچیان دي د چا مور په سترګو څه نه ویني د بل میږي شیدې نه کوي د یوه په رمه لیوا مخته دی قدم شاه وویل نو ته څه ځواب ورته لرې ومې ویل اسانه ده بس د خپلو خبرو پای کې به یو د خو ټکی ور اضافه کړم سهار د کوچانو سلامت کاروان راغی چینې ته نږدې 3 اوښې 4 آسان 8 خرې او 2 کچرې ودرېدې د لاوډ سپیکر کراماتو ته ضرورت نه و پوهېدم چې نارینه وبه په کېږدیو کې د بغدادي پیر کرامات یاد کړي وي واړه زاړه ښځې او نارینه له قدم شاه سره پورته راوختل تر نیم ساعت ډېر وخت یوازې زما د لاسونو په ښکلولو تیر شو ټول کېناستل خړې پړې له چاودو ډکې څېرې درلودې د هر یوه د جامو اصلي رنګونه ډېر وخت او ډېرو اوبو وړي ول په څېرو کې ویره ښکارېدله د خپلو کراماتو په اړه مې اوږدې خبرې وکړې ومې ویل چې په حبشه کې مې د مورزادې ړوند سترګې بینا کړې په بخارا کې مې یو ګونګی په خبرو راوست په کوی قاف کې مې په پښو شل پیری په پښو ودراوه کوچانو توبې ایستې اوږدې خبرې مې وکړې یوازې له خپلو کراماتو غږېدم خو د خبرو په پای کې مې د خو ټکی راوایست ومې ویل چې زما دم او تعویض په هغو کسانو تاثیر نه کوي چې بې ایمانه وي لومړی مې یوه زړه ښځه راوغوښته ښځې په خواره خوله وویل چې سترګې سم کار نه کوي هر څه تک تور ورته ښکاري د هغې پر سترګو مې ګوتې کېښودې شونډې مې وخوځېدې چوف مې کړل ښځې سترګې خلاصې کړې د غار خولې ته یې وکتل یو دم یې په خوشحالۍ وویل سترګې مې سمې شوې باور وکئ د غار په خوله کې مې یو کربوړی ولید منډه یې واخیسته په زړه کې راتېره شوه هوښیاره یې په دې خلکو کې به یوه بې ایمانه ښځه څنګه ژوند کوي ښځې یو ماشوم ته لاس ورکړ په شکرونو له غاره ووته بیا یې یو 80 کلن مورزاده شل بوډا په څادر کې راته راوړ له دم نه وروسته یې ناره کړه ویې ویل چې پښې ژوندۍ شوې بوډا د ولاړېدو هڅه وکړه خو بېرته ولوېد رنګ یې د بې ایمانۍ د ټاپې له ویرې تک سپین واوښت ومې خندل
دومره ژر هم نه، بس یو څو څاښتونه درته لیکم. 6 میاشتې وروسته به په خپلو پښو ګرځې. خو پوهېدم چې تر 6 میاشتو ډېر ژوند نشي کولی. بوډا یې بېرته په څادر کې لاندې چینې ته یووړ.